راحله عزیزي هغه پیاوړې افغانه سوداګره ده چې له مهاجرت څخه تر راستنېدو وروسته یې په هیواد کې د خیاطۍ کاروبار پیل کړی دی. راحله عزیزي د ستنې او تار څخه په ګټې اخیستنې نه یوازې د خلکو لپاره جامې جوړوي بلکې د ځان لپاره د مالی ثبات لاره هم هواروي. سلام، اسمم راحله عزیزی است، یکی خانم‌های تجارت پیشه افغانستان. ما تازه از ایران آمدیم، 4 ماه میشه از ایران آمدیم، مدت 5 سال میشه که ما این خیاطی را در اونجا شروع کردیم. حالا فعلا اینجا شروع کردیم دیگه. فعلا جمپرهای زمستانی میدوزیم، چی مردانه باشه چی زنانه باشه. نیروی ما هم 10 نفر میباشه دیگه. به حمایت فامیل خود ما سر پای خود استاد هستیم. نه کدام کمک نهادی یا کدام کمک به ما صورت نگرفته دیگه. ما فعلا همین کار خود ما شروع کردیم. ما از نهادهای کمک میخواهیم که باید ما را کمک کنه، ما سر پای خود استاد شویم. خو له ستونزو سره سره د راحلې هوډ لا هم پیاوړی دی. هغه غواړي چې خپل کوچنی کاروبار په یو لوی او پیاوړي کارځای بدل کړي. مشکلات ما فعلا خودتان میفهمیم که افغانستان سراسر مشکلات است دیگه. مشکلات مالی است، مشکلات برق داریم، مشکلات سولر باشه یا فرض مثال بدری و اینها باشه و ما همکاری و صورت بگیره. با کمک خدا، با کمک هم فامیل دیگه ما کوشش میکنیم که تا 5 سال آینده را به خیر ما سر پای خود استاد شویم، یک کارگاه مستحکم و بزرگتر درست کنیم. د راحلې پیغام یوازې د خیاطۍ او د ګنډلو تر کار محدود نه دی. هغه غواړي چې هر ښځه د خپل مهارت په مټ د خپل راتلونکي د جوړولو هڅه وکړي. خود دست به دست هم بتیم. باید همه خانمایی که فرض مثال می خیاطی را بکنن یا فرض مثال می پیش میبرن می کارهای خیاطی دست‌دوزی یا فرض مثال هر کاره، باید همه ما سر پای خود استاد شویم.